د می او مایټ معنی او د هغې د استعمال طریقه. می او مایټ دواړه د شاید او کیدای شي په معنی دي، یعنې دواړه د یو مشکوک کار او یا د یو مشکوک شي لپاره استعمالیږي. خو می او مایټ په خپل منځ کې یو څه نه څه توپیر لري د معنی له مخې. دا چې څومره توپیر او څه ډول توپیر هغه به انشاءالله وروسته درته معلوم شي. می په هغه وخت کې استعمالیږي چې کوم وخت کې د یو شي په اړه موږ او تاسو شکمن وو، خو دغه شک چې وي یو څه نه څه کم وي. لکه موږ او تاسو وایو شاید هغه راشي، شاید زه لاړ شم. او مایټ چې دی دا په هغه وخت استعمالیږي چې په یو شي کې یا د یو کار په اړه یا د یو شي په اړه شک او شبهه زیاته وي. لکه موږ او تاسو وایو چې یاره کیدای شي لاړ شم، یاره کیدای شي لاړ شم، یا یاره کیدای شي راشم. په می کې څه وایو؟ شاید یا کیدای شي راشم. خو په مایټ کې وایو چې یاره شاید یا یاره کیدای شي راشم یا لاړ شم یا هغه کار ترسره شي. نو د می په پرتله په مایټ کې شک او شبهه چې دی هغه زیات وي. چې اوس به د انګلیسي په مثالونو کې دا درته ښه واضح او معلوم شي. لومړی مثال دی د می، لکه I may come، I may come، زه شاید راشم. I may come، زه شاید راشم. یعنی خبره خو شکمنه ده خو راځم یعنی. او په مایټ کې ګوره همدغه مثال I might come، I might come، یاره کیدای شي راشم، یاره کیدای شي راشم. یعنی شک چې دی هغه بیخي زیات دی. یاره کیدای شي راشم، کیدای شي رام نشم. I might come. خو خوږو دوستانو یو څو خبرو ته او یو څو نکتو ته ستاسو فکر وي چې می او مایټ چې دی یوازې د شک او د شاید لپاره نه استعمالیږي، بلکې یو څو نورو ځایونو کې هم استعمالیږي. خو هغه ځایونه په دغه درس کې نه راخلو. دلته فقط هغه ځایونه موږ راخلو چې په کوم ځایونو کې د شک او د شبهې لپاره استعمالیږي می او مایټ. دا چې تاسو خو می او مایټ دواړه وپېژندل چې می څه معنی لري او مایټ څه معنی لري او د دوی په مابین کې څه توپیر دی، څه فرق موجود دی، دا خو مو دواړه وپېژندل، دا دې باندې وپوهېدئ. اوس راځو څنګه موږ کولی شو چې می او مایټ په یوه جمله کې استعمال کړو. په می او مایټ باندې موږ جمله جوړه کړو، خبرې پرې وکړو. د هغې لپاره کوم فرمول دی، کوم سټرکچر دی، په کومه طریقه موږ کولی شو. ور به پرې مخته وي په می او مایټ باندې، او که ور به ورنه وروسته وي می او مایټ به پرې مخکې وي. دوی به له سبجیکټ څخه مخکې راځي وروسته به راځي. دا هغه څه دي چې په دغې ویډیو کې وروسته درته روان دي. او مهمه خبره هم دا ده چې تاسو یې په جمله یا په محاوره کې استعمال زده کړئ د می او مایټ، یوازې معنی نه ده مهمه. اوس راځو ګران دوستانو په می او مایټ باندې دوه ډوله جملې موږ تاسو جوړولی شو چې یو مثبته جمله ده او یوه منفي جمله ده. نو کوم وخت چې موږ تاسو یوه مثبته جمله په می او مایټ باندې جوړوو، یو کار په مثبت شکل موږ تاسو بیانوو، نو د هغې لپاره موږ تاسو یو فرمول لرو کوم چې تاسو ته په سکرین باندې معلومیږي. او تاسو اوس سم په غور سره فکر ورته کوئ د فرمول ته. کوم وخت چې تاسو دا فرمول زده کړئ نو تاسو به یې په سم او په صحیح ډول محاوره او په جملو کې استعمالولی شئ. اسانه فرمول دی او زه کوشش کوم چې اکثره وخت تاسو دا یو داس فرمول سره در وښیم تر څو هغه د فرمول په واسطه داس چې د هغه اسانیږي تاسو ته. په اساني فرمول ته سم په غور سره فکر کوئ. لومړی دی سبجیکټ او بیا می او مایټ او بیا ورب او بیا کمپلیمنت. دا هغه فرمول دی چې کوم وخت تاسو په می او مایټ باندې جمله جوړوئ او یا په محاوره کې استعمالوئ، نو په همدغه فرمول به تاسو زه یا له همدغه فرمول څخه به تاسو کار اخلئ. دا چې څنګه اوس تاسو مثال ته ګورئ. مثال I may go home، I may go home، زه شاید کور ته لاړ شم. I may go home، زه شاید کور ته لاړ شم. اوس تاسو دغه مثال ته وګورئ او د فرمول سره یې پرتله کړئ. په فرمول کې راغلي لومړی سبجیکټ او په لاندې مثال کې هم آی سبجیکټ دی، او په فرمول کې می او مایټ د دوه کې به یو راواخلي، او دلته په مثال کې هم ما یې راخیستی دی او مایټ به په بل مثال کې درته راوړم. او بل چې دی په فرمول کې ورب دی او لاندې په مثال کې هم ورب دی او له هغې وروسته کمپلیمنټ. I may go home، زه شاید کور ته لاړ شم. اوس د مایټ مثال ته ګورئ. I might go home، I might go home. اوس د فرمول سره تاسو پرتله کړئ. I سبجیکټ، می مایټ نه مایټ او ور په ځای go او کمپلیمنټ. I might go home، یاره کیدای شي کور ته لاړ شم، یاره کیدای شي کور ته لاړ شم. یعنی شک یو څه نه څه زیات دی، شبهه زیاته ده. یاره کیدای شي کور ته لاړ شم. دا خو مثبت سټرکچر یا مثبت فرمول. تاسو په دې باندې کولی شئ چې نور زیات مثالونه جوړ کړئ. فقط فرمول ته ګورئ او مثالونه جوړوئ او په محاوره کې نور استعمالوئ. بیخي خبره درته اسانه ده. زه مطمئن یم تاسو پرې پوه شوي یئ. اوس راځو منفي فرمول ته. سره کېږي ما دوستانو مهم درس دی او یو څه نه څه دې په ښه ډول وویل شي تر څو تاسو یې ښه سم زده کړئ. منفي فرمول چې دی په هغې کې هغه
د مثبت فورمول په ډول دی، همغه د مثبت فورمول دی، خو دومره فرق لري چې د می او مایټ نه وروسته تاسو ګورئ ناټ راغلی یوازې، نور همغه مثبت فورمول په ډول دی. خو دا خو تاسو ته معلومه ده چې هر ځای کې چې منفي فورمول راځي هلته بیا ناټ سم موجود وي ورسره. نو ګورئ سبجیکټ می مایټ او ناټ او ورب کمپلیمنټ، یعنې دغه شیان به سره یو ځای کړئ، بس نو په می او مایټ باندې به جمله او مثال جوړ کړئ، نور به کار خلاص وي. مثال ته راځم چې تاسو ښه په ورباندې پوه شئ. مثال وګورئ تاسو I may not go home. I may not go home. زه شاید کور ته لاړ نشم. I may not go home. تاسو ګورئ مثال د فرمول سره پرتله کړئ. سبجیکټ I may might نه may او ناټ خپله ناټ او ورب په ځای فرمول کې کوم ورب چې دی وي ورب د هغه په ځای go او کمپلیمنټ په ځای home راغلی دی. نو څنګه به وایو I may not go home. زه شاید کور ته لاړ نشم. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې نور مثالونه د دغه فورمول په مرسته تاسو ورباندې جوړ کړئ، د خپل ځان څخه تاسو تمرین مو هم ورسره وشي او انګلیسي مو هم ورسره ټایټ او زده شي. نو خوږو ملګرو زه امید لرم چې تاسو په دې مهم درس باندې پوه شوي وئ او ډېر څه به مو ورڅخه زده کړي وي. نو د دا ډول نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې دا د نور دوستانو سره هم شیر کړئ.